جنرال دوستم وایي طالبانو ته مې د خبرو لپاره پیغام استولی دی، جګړه د حل لاره نه ده. جنرال عبدالرشید دوستم وایي طالبانو ته مې پیغام استولی چې په دغه آخري وخت کې باید موږ له طالبانو سره خبرې وکړو چې تر څو جنګ د حل لاره نه ده، له جګړې څخه هیڅ هم نه جوړیږي. جنرال دوستم چې اوس هم په ترکیه کې دی او هلته ژوند کوي، غواړي چې خپل هیواد ته راشي او طالبانو سره خبرې وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ پخوانی لومړی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبانو ته مې پیغام استولی او ترې غوښتنې دي چې جګړه د یو بل له منځه وړل او له پامه غورځول د حل لاره نه ده. نوموړي ویلي د یو مسلمان افغان په توګه باید یو بل ومنو او د یوې بلې کورنۍ جګړې مخه باید ونیول شي. ښاغلي دوستم دا څرګندونې له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړي دي او ویلي دي چې جګړه نه غواړي او له طالبانو هم ورته تمه لري. دی وایي زه غواړم طالبان ته ووایم چې موږ دوی په جګړه له منځه نشي وړلی او نه هم موږ هغوی جګړې له لارې له منځه وړلی شو. یو ځل مو دا کار وکړو خو دوی بیرته راغلل، ټول له جګړې ستړي شوي دي. زه هیڅ جګړه نه غواړم او طالبان هم باید دا ومني. عبدالرشید دوستم ویلي دي چې طالبان تیار واک ته رسېدلي، له هغوی څخه غواړم چې ټول شموله حکومت جوړ کړي او ټاکنو ته غاړه کږدي او تر څو افغانستان آباد کړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر د الله په امان. تر بیا آخر چارې.